تازه خبر بلوچ بېلتونپالو یو ځل بیا پر پاکستاني پوځیانو ډیر زبردست برید کړی دی. دا چې څومره پاکستاني پوځیان یې وژلي دا برید چیرته سوی په دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو ستړي مشئ. بلوچ ملتپالو نن بیا پر پاکستاني پوځیانو 2 مرګوني بریدونه کړي چې پکې 7 تنه وژل شوي او 3 تنه نور پکې ټپیان شوي دي. بلوچ بېلتونپالو ویلي چې لومړی برید یې د بلوچستان د پنجګور په پروم سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر موټر کړی دی چې 4 واړه سپاره پوځیان پکې ځای پر ځای وژل شوي دي. دوی زیاته کړې چې دوهم برید بیا د بلوچستان د بولان په پیر اسماعیل خان کې شوی دی او د پوځیانو یو موټر پېښول شوی مین ختلی دی. په دې برید کې یو پوځي وژل شوی او بل ټپي دی، خو سیمې ته چې مرستندویه پوځیان رسېدلي پسې بله چاودنه پکې شوې چې 2 تنه پکې وژل شوي او د نور پکې ټپیان دي. بلوچ ملتپال وایي چې دې چاودنو کې 2 موټر هم سوځېدلي دي او د کارونې وړ نه دي. بلوچ ملتپال وایي تر هغه به دغسې چاودنې او بریدونه دوام لري تر کله یې چې بلوچستان آزاد کړی نه وي. هغوی زیاتوي چې د پاکستاني پوځ لخوا د دوی زرګونه بلوچان وژل شوي، ورک شوي او ځورول شوي دي چې دوی به یې کله هم له انتقام اخیستلو لاس په سر نشي. د بلوچستان خلک له کلونو راهیسې د ډیورن کرښې د پورې غاړې د پښتنو په شان د پاکستان خلاف او د خپلې ازادۍ لپاره مبارزه کوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.